استغفر الله. د اسنین نه پس یو بل اسنین هم راپاڅېدلو او خپله مور یې وویشتله. افسوس، ډېر زیات خفه شو. دا ولې په څه وجه باندې؟ د دې ټول معلومات په تاسو سره زه ویډیو کې شریکوم. د هلک خبرې هم په تاسو باندې اورم. دوستانو، تاسو چې په اسکرین باندې کوم ماشوم ښکاري نو دا خپله مور وژلې ده، صرف او صرف په دې وجه چې ده به نشې کولې او د خپلې مور نه به پیسې غوښتلې. چې مور سره پیسې وي ور به یې کړلې، چې د مور سره پیسې نه وي نو نه به یې ورکولې. نو یعنې یو ورځ ده ته په روژه کې خپلې مور ته وویل چې ما ته پیسې راکړه. مور یې ورته وویل چې ما څه خو پیسې نشته دي. نو ده ته به ټوپک راواخیستلو، په خپلې مور یې ډز وکړلو. افسوس، دا کوم وخت پاتې شو. د هغې نه پس اوس دا وایي چې ما د خپلې مور سره ګپ لګولو. خیر دا بس د دې اوس الله ته پته ده. خیر بیا چې خلک د خلکو کار وکړي نو بیا دغسې دا بانې وروسته بیا کوي هم. خو راځئ دلته د هلک د خبرې په خپله واورئ، سوچو خبرې هم واورئ. کېدای شي چې دوی دا مور مړه کړه جنګ جګړې که نه لا نور څه. دا تقریبا یو 2 کاله نه دا اصل کې د افغان مهاجر دي. پهله د پرانا سبزي منډي کې اوسېدو او 2 کاله مخکې دی نیزې د شفت شوي دي. دی به اکثر نشې کولی او نشو دپاره مور نه د پیسې غوښتې او مور سره ده به اکثر مور سره دی کور کې جګړې کولی. ایز ا پولیس افیسر زه خو یم چې د مور په قدر په احترام باندې خبرې کول مونږ که ډېرې وکړو نو هغه نامناسبې دي. ایز ا SHO د پولیس د مور په احترام به تاسو څه وایې؟ مور ما ولګېده نو تا ته پته نه و؟ دا به ما کوټې کې ټوپک پرلو، ټوپک ما راواخیستو. ما پسې غملې تړوه، ما دفنه نه وې دي کولی ده. او ما څنګه ښه دوستانو، تاسو دا ویډیو وکتله چې دا وایي چې ما یو ستاسې ګپ لګولو، ما ته پته نه وه چې دغسې په دې ټوپک کې داسې ګولۍ پرته ده نو هغه ولګېدله. نو دا خو اوس مونږ ویلې هم نه شو چې ټوپک کې به تیاره ګولۍ پرته وه او هغه به بورډ پرې رادغه شوی و. خو بس چې څه هم شوي د دې به الله ته اوس پته وي او دې الله ته دې ښه پوره سزا ورکړي چې ځکه سبا به یو بل کس هم راپاڅي او دغسې کار به وکړي. ته چې څه هم کړي ډېر زیات پدې کړي صرف او صرف د نشې لپاره. یعنې چې نشه به دونه زوروره شوې وه چې خپلې مور ته یې ونه کتله، خپل جنت یې د خپله لاسه دې دنیا نه رخصت کړلو. دوستانو، دا کوم وخت دی؟ څو ورځې مخکې حسنین راپاڅېدلې چې په خپل پلار باندې هم ډزې کړې وې او هغه یې د خپلې لاسه دې دنیا نه بوتللو او خپله مور یې هم زخمي کړله او اوس یې دا اوس راپاڅېدلو. ډېر زیات د افسوس مقام دی. الله دې په موږ ټولو باندې خپل رحم وکړي. دا شات غوندې ویډیو ما چې تاسو سره هم شریکه کړمه. د ویډیو کتلو ډېر زیاته مننه. سید جان افیشیل چینل ته هم سبسکرایب کړئ. اوس ما راکړه اجازه تو چې چاته هم الله خوشحاله ساته. د لوی الله په امان.